سړی چې د الله په خاطر د یو مریض پوښتنې لره ځي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي 80,000 فرشتې که سهار ولاړې تر ماښامه که ماښام ولاړې تر سهاره ستا دپاره د مغفرت دعاګانې کوي. زه یا ته د یو مؤمن د یو مسلمان، حتی پیغمبر علیه السلام مبارک د کافر د مشرک د یهودي پوښتنې لره هم ورتلی. که یو سړی د چا پوښتنې لره د الله په خاطر ورسي، د الله د رضا دپاره، جانداري نه، په دې نه چې د زما پوښتنې لره راغلی زه به د پوښتنې لره ورځم، نه دا نه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که سهار ورلې تر ماښامه 80,000 فرشتې ستا دپاره د چیش د مغفرت دعا کوي. زموږ خو نیتونه نه دي برابر، منډې ډېرې وهو، ډېر محنت کوو، کوشش کوو، بل کوو، لیکن زموږ نیت نه دی برابر، هغه منډه مې ضایع سي، هغه محنت زموږ چې دی هغه ضایع سي. او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک یو صحابي فرمایي زه بیمار سم، سعد بن ابي وقاص فرمایي چې بیمار سم، بیا پیغمبر علیه السلام رالی ما ته دعا وکړه. د بخاري حدیث دی، الله دې شفا در نصیب کړي ای سعد، الله دې شفا در نصیب کړي، الله دې شفا در نصیب کړي. دا د چا؟ دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام شانو. بل خبره دا د عزیزانو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي که یو سړی راولاړ سو د الله د رضا په خاطر او داسې وکړي، نیت یې دا کوي چې زم د الله په خاطر د پلاني مسلمان پوښتنې لره، ناجوړه دی، بیمار دی، قرضدار دی، معذوره دی، مجذوبه دی، مجبوره دی، نو دی را روان سو او داسې وکړي د کوره راووتی. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الله پاک پر دې عمل تا د جهنم څخه دومره لیرې کوي چې ستا او د جهنم په مابینځ کې د 80 کاله بعد الله راولي. د جهنم دروازې ته نږدې وي، د جهنم و دیواله ته نږدې و څوک. پیغمبر علیه السلام فرمایي تا د الله په خاطر د ثواب نیت وکړي او ته روان سولې، الله به تا د جهنم څخه 80 کاله لیرې کړي، 80 کاله. او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي تاسو د هغه چا پوښتنه کوئ چې کوم چا ستا پوښتنه کړې ده که نه ده کړې، دا مه کوئ چې زما پوښتنې نه ده کړې. او تاسو د هغه چا ته هدیه ورکوئ که چا تا ته هدیه در کړې وه که نه و در کړې. دا مه وایه چې ما ته ګفټ توپه را کړې وه زه به یې ورکوم، نه. که چا ستا پوښتنه کړې وه که نه وه کړې، ته ورڅه پوښتنه وکړه. که چا و تا ته تحفه در کړې وه که نه و در کړې، ته څه وکړه؟ ته تحفه چې د هغه ورکوه. اوس په دې کې لویه بنیادي خبره دا ده عزیزانو، پوښتنه خو ثواب لري، اجر لري، خامخا اجر لري. ولې نه لري؟ څنګه به نه لري چې د الله په خاطر ما ورته قدم واخلو. اوس لویه خبره دا ده عزیزانو چې کله یو سړی د چا پوښتنې لره ورځي، ته به اول ټیم معلومه یې دا وخت د پوښتنې دی، دا وخت د ورتللو دی، دا وخت د حال احوال دی که نه دی. صحیح سلو د خوب ټیم خو نه دی، د خوراک ټیم خو نه دی، د چټاک ټیم خو نه دی. او دا به ګوري چې یاره دا سړی د دوایي ټیم خو نه دی، د کپړو د بدلېدو ټیم خو. ته به اول ټیم معلومه یې. یعنی داسې مریضان هم شته هغه چې کله بیمار سي و خپلو قریبانو ته وایي ما خالد دغه پوښتنو والا څه وساتي نور زه جوړ یم، پوښتنې والا ما ته مه راپرېږدئ. بیا پوښتنې والا چې دی هغه موږ ته پیغمبر علیه السلام لار راښولې ده. حضرت جابر فرمایي رضی الله تعالی عنه تر ټولو بهترینه پوښتنه د مریض هغه ده چې هغه معمولی قدر ټیم ورباندې واخلي. ورغلی السلام علیکم، جوړ یې په خیر یې و، ما ته دعا وکړه. د الله رسول فرمایي څوک بیماري چې دعا وغواړي فرشتې امین ورباندې وایي. بیا ته دعا ورته وکړه، بیا د ده د ځوانۍ څو کیسې ورته وکړه، ورته ستا ځواني الله به دې جوړ کړي، الله به دې جوړ کړي، مه ناامیده کېږه، هېڅ خبره نه ده. ډېر بیمار سلو بیرته یې موږ وینو هغه جوړ روغ دی، داسې نه چې زړه واچې. د الله رسول فرمایي په دې خبرو د ده مرګ نه ټالیږي، د ده مرګ نه شاته کېږي، ها د ده زړه چې دی هغه خوشحاله کېږي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ته به څه کوې؟ ته به راولاړېږې چې پوښتنه کوې، کم سے کم ټیم ورباندې ولګوه، زیات ټیم مه لګوه، کم سے کم ټیم، دومره ټیم ورباندې ولګوه لکه سړی چې وشل وشي. حدیث شریف دی، پیغمبر علیه السلام فرمایي
چې دا ورشه ولوشل سوله بیا هغه لوشلو والا را لیرې سي ساتکۍ بېرته دا ورشه یا دا غوا یا دا ګامیرشه دا شیدې رایله کوي څومره قدر په دې مابینځ کې ټیم لګېږي دومره قدر پوښتنه وکړه بیا جن راوځه او تر ټولو زیات ثواب د هغه عیادت دی د هغه پوښتنې دی چې هغه کم سے کم ټیم واخلي او چې بیا ورلې بیا بې ځایه مجلس مه کوئ انسان ډېر ناامیده یې انسان ډېر دیغ یې دا مجلس هم به در باندې لګېږي دغه د دنیا خبرې هم به در باندې لګېږي او داسې هم ستغه مشوره خبره ده چې عمر بن عبدالعزیز عبدالله بن مبارک رحمه الله بیمار سو چې بیمار سو نو خلک به رالو کښې به نستو نه به دی اوښتی سو نه به راوښتی سو نه به ولاړېدی سولو نو بیا یو سړی ناست و هغه و ده ته وویل چې حضرت دا خلک چې ووځي یا ووتل زه به دروازه بنده کړم زه به دروازه بنده کړم دا خلکو ته ستړی کړې ده ورته وویل دروازه بنده کړه خو د هغې خوا یې بنده کړه د دې خوا یعنې له تا بېزاره یم ته مو ووځه صحیح سلو ګورئ پوښتنه موږ ته محمد رسول الله راښولې ده اجرونه یې راښولي دي ثوابونه یې راښولي دي لاره یې راښولې ده او په دغه لاره کې خیر دی بیا چې کومه بیماري ده د هغه بیمارۍ هغه اثرات مه بیانوه چې پلانی سړی له دې بیمارۍ مړ سو پلانی سړی له دې بیمارۍ مړ سو دا چې تا ته کومه دوایي درکوي دا خو 2 نمبر دوایي ده دا خو دې نور پسې خرابوي دا آداب دي آداب بیا داسې خلک سه ابن جوزي مولوي صاحب فرمایي بې عقلان خلک سته بې عقلان خو در معلومیږي او داسې بې عقلان سته چې پرون یو سړی راغلی ویل مولوي صاحب زموږ مولوي صاحب چې دی هغه تاریاک کړلی دی په ده پسې لمن صحیح کېږي که نه صحیح کېږي ما ورته ویلې ملا دی ول و مال قرآن وایي حدیث وایي ول و ټول ښه نو ما ورته ویلې در تا ډېر ښه دی دی په یو تاریاکو کافر کېږي نو ته چې ګډ اوس درواغ وایه 2 نمبرۍ کوې نه کافر کېږي په دې خبرو زموږ دا ښار نه دی دا ښار خو یو خو هغه حکومت تر غاړه داسې دا تجاران نیولي در په در یې کړلو هسې چاپې یې شروع کړي دي هسې د خلکو ګدامونه ور تباه کړه الله دې دوی تباه کړي د مسلمانان کسب عزتمند سړی پر ژړا جوړ کړی دی دا یو سړي ملګري کیسه راته کوله هغه دوکاندار لره د کرایې آل ورکوي چې دا کرایه چې د هغه راکړه هغه په دا میاشت کې 140 روپۍ که څو قسم په خدای که ما در دې پاخوا بچت کړ 140 روپۍ نو زه به تا ته 110 زره روپۍ ته کرایه د کومې خوا در کوم زموږ په دې ښار کې علاحده د حکومت ته خوا و دا چرګان والا چې ویل پر کیلو باندې پر کیلو زه تا 10 روپۍ غواړم 10 روپۍ راوړه بیا تا ته اجازه ده نو هلته چې 10 روپۍ ته دته ورکوې هلته ټیکسونه ورکوې هلته تیل ګران دي اخر را ولاړ شي بیا څه چم کوي تجاران د پنجاب پسې مردار شوي چرګان راوړي بیا د لې خرڅوي نو اجازه ده ولې اجازه ده ځکه دته پیسې ورکوي دته پیسې ورکوي ته خپلې پیسې اخله نور ما و کار سره پرېږده زموږ دا ښار ډېر در په دره دی زموږ دا ښار نو ابن جوزي مولوي صاحب فرمایي چې یو سړی د چا پوښتنې لر رالی چې رالی نو بیا چې ولاړېدی نو هغه په عذابو ډېر ول یاره که مړ سو بیا حال راکړه یا بله وار ماستې پلانی قریب مړ سو پر ما مې غږ نه وکړي ای دی پوښتنې لر راغلی څه زوروره در دې نو نه راتلل نو وشه موږ یو وخت له مدینې شریف سره روان وو مکې لره په موټر کې روان یو نو زموږ یو ملګری دی خیر هغه ډریور یې پوښتنه وکړه ستا نوم څه دی هغه د پنجاب و هغه زما نوم پلانی دی او ستا نوم پلانی دی ول اوس ما اکا اوس د کینسر سره مړ سو د هغه نوم هم پلانی و یاره تر مکې والله که خبره کړې ده بیا د ډریور تا ورسره کوم کیسه سوله دا ته څه کوې یعنې دلته ته اکا چیرې دی کینسر چیرې دی مرګ چیرې دی ولې ښایسته مجلس و سفر سره خراب او زما اکا بیا چې به څوک مریض ولید یا د بابا اکا هم دغه څه مطلب مریض بیا مړ سو هغه ستا څه بیماري ده او زما اکا هم دغه بیماري وه بیا کینسر سو بیا مړ سولو سړیه که دا خبرې مه کوه پر عقل دې توره تیاره سه ظالمانو عقل به له چا زده کوئ که نسکاره خبره دا ده وشاران وایي عقل له بې عقلانو زده کېږي عقل له بې عقلانو چې د بې عقلي وکړله په دا پوه چې بده خبره یې وکړه زه به دا نه کوم هغه محمود خان څه وایي هغه خبره چاته مه کوه چې په کومه خبره ته خپله خوا بده یې دا ډېره ګهره خبره ده هغه خبره چاته مه کوه چې په کومه خبره ته خپله خوا بده یې صحیح سلو یو سړي ته د مور بد ووایه نسبت وکړې د خور نسبت وکړې د ښځې نسبت وکړې د پلاني و د پلاني نسبت وکړې که د هغه نسبت به تا ته اوس ته خوا بده یې وبدومې نو بیا چې خوا بده یې نو هغه خوا ته هم دا خبره مه غورځوه ولې ته چې دا خبره هلته وغورځوې هغه بېرته راځي په تا کې نشته
نو خبره داسې ده چې عقل ډېر لوی شی دی، د عقل خواست به کوو. د عقل چې ونه لرې ځان به ستړی کې، ځان به ستومانه کې، ځان به خراب کې. نو خبره مې دا درته کوله عزیزانو، تاسو څه کوئ چې کله هم موږ د یو مریض پوښتنې لره ورغلو، کم سے کم ټیم ثواب په لږ ټیم کې دی. او بله خبره دا ده چې ورځې خامخا د ځان سره یو شی وړه، یا جوسان یا د اسرائیلو بوتلان نه، یا مطلب یو خوراک فروټ راواخله پلانی دا وروړه. هلته به بیا لږ خشه حوصله افزایي د چا کېږي؟ د دې مریض کېږي. او بیا په دې کې لویه خبره دا د عزیزانو، هغه سړی ډېر ناامید دی، ناست دی چې زه به څنګه سم، زه به مړ سم که به ژوندی پاته سم. په بیماري کې نه دی عزیزانو، بیماري په خپله ډېره لویه پریشاني نه ده، دغه لویه پریشاني ده چې زه به له دې بیمارۍ جوړ سم که یا که یو سړی په دا خبر سي چې زه جوړېږم، بیا هېڅکله دا بیماري زور نه غواړي. او که دی په دا نه خبر، نو بیا زړه غورځي، پریشانه، ناامید، ډېر د ناامیدۍ خبرې کوي. نو لحاظه د الله رسول فرمایي د مریض پوښتنه کوئ، 80,000 فرشتې به ستا دپاره د مغفرت دعاګانې کوي. د مریض پوښتنې لره ورځه، اودس کوه، او بیا د الله په خاطر ورځه. 80 کاله به الله تا د جهنم لرې کړي. او بیا که ته د مریض پوښتنې لره ورځې، تر ټولو زیات ثواب هغه دی چې کم سے کم ټیم ولګوه، ډېر ټیم مه لګوه، بیا به د هغو دپاره مشکل سي، د هغو دپاره به پریشاني سي. دا خو مې یو تورې درته ووایي.